بخاری په خپل سند سره له ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه روایت نقل کړی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل آیا د احد تر ورځې هم سخت ورځ در باندې راغلی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستا د قوم له لاسه مې ډېرې سختې ورځې ولیدې، خو تر ټولو سخته ورځ د عقبې ورځ وه. کله چې مې بن عبد یلیل بن عبد کلال ته خپل دعوت وړاندې کړ نو هغسې ځواب یې رانه کړ لکه ما چې غوښت. بېرته ترې راستون شوم او سخت پریشانه وم. کله چې مې فکر شو ومې لیدل چې په قرن ثعلب نومې سیمه کې یم. سر مې پورته کړ، وریځ مې ولیده چې سویری یې راباندې کړی و. چې ورته ځیر شوم جبرائیل علیه السلام مې پکې ولید. راغږ یې کړ الله تعالی تا ته ستا د قوم له لوري شوې خبره واورېده، اوس یوه ملایکه درته رالیږلې چې د هغوی په اړه امر ورته وکړي. بیا د غرونو ملایکې راغږ کړ ای محمده که غواړې دا دواړه غرونه به پرې رایوځای کړم. ما ورته وویل نه، زه هیله لرم چې الله تعالی د دوی په راتلونکو نسلونو کې داسې خلک پیدا کړي چې یوازې د هغه عبادت به کوي او هیڅوک به ورسره نه شریکوي. ملایکې راته وویل لکه رب چې دې نومولی یې ته رښتیا هم رؤوف او رحیم یې. د خپل قوم له لوري وځورول شو، جګړې یې ورسره وکړې، په لاره کې یې ورته ازغي وشیندل او په داسې حال کې چې په سجده پروت و د اوښ لره یې په څټ ورته کېښود او سپکې سپورې یې ورته وویلې. خو هغه صلی الله علیه وسلم له دې ټولو سره سره د مکې د فتح پر مهال له صبر او نرمۍ کار واخیسته. ویې فرمایل ای د قریشو ډلې څه فکر کوئ، زه به له تاسو سره څه وکړم؟ هغوی وویل د خیر تمه درنه لرو، ته یو مهربانه ورور او یو مهربانه زوی یې. هغه وفرمایل زه درته همغه خبره کوم چې یوسف خپلو ورونو ته کړې وه. قال لا تثریب علیکم اليوم، نن ورځ پر تاسې هیڅ ملامتیا نشته، ولاړ شئ، تاسې ټول آزاد یاست. محمد صلی الله علیه وسلم په خپل دې نرمۍ سره موږ ته د بریا بشپړ تصویر رسموي. نو تر څو چې مو نفسونه د بدل اخیستنې کینې او دوکې په اور کې سوځي، په ژوند کې هیڅ ترلاسه شوې بریا حقیقي بریا نشو بللی. رښتینی بریالی هغه دی چې په خپل نرمۍ سره ځان ته لاره هواروي او پرته له دې چې په زړه کې د ناکامۍ نم پاتې شي له ټولو خنډونو یې تېرېږي. ځکه که د ناکامۍ نم یې په زړه کې پاتې شي د ژوند ورځې یې له امله خړې پړې کېږي. نو ښه ده چې په نرمۍ او سوکاله روحیې سره د ماضي له وخت ضایع کوونکو بې ګټې یادونو او اړیکو ځان خلاص کړئ. نرم اوسه او د ماضي یادونه شاته وغورځوه، که څه هم چې درد یې ستا په نفس کې پاتې وي. ځکه په داسې حال کې چې ته لا هم د ماضي په ترخو شیبو کې ژوند کوې نو له همدې امله هیڅکله د بریا خوند نشي څکلی.